په موخه ټاکلو او د ژوند د مسیر په انتخاب کې د تناسب قانون څه ته وایي؟ تاسو به ډېر کسان لیدلي وي کله چې د فوټبال یا کرکټ یو لوبغاړی ویني او هغه شتمنۍ ته او ثروت او شهرت ته رسېدلی وي دی غواړي د فوټبال یا کرکټ لوبغاړی شي. کله چې د فایټینګ د برخې یو لوبغاړی ګوري دی غواړي همغه شي. کله چې یو انجینر ویني، یو ډاکټر ویني، یو اقتصاد پوه ویني، یا د کمپیوټر ساینس یو انجینر ویني او هغه په خپله برخه کې لوړ مقام ته رسېدلی وي دی غواړي همغه شخص شي. کله چې یو سیاست پوه ویني او هغه په خپله برخه کې لوړ مقام ته رسېدلی وي غواړي سیاست پوه شي. کله چې یو د کاروبار څښتن ویني چې په یوه برخه کې پانګونه کړې ده او هغه ډېره ګټه ترسره کړې ده غواړي په همغه برخه کې کار ترسره کړي. کله چې موږ یو انتخاب ترسره کوو، یو مسیر ټاکو او په هغه مسیر کې زموږ طبیعي ځانګړتیاوې، زموږ وړتیاوې او مهارت تناسب ونه لري، سمون ورسره ونه لري، موږ په همغه برخه کې ډېر نشو کامیابېدلی. تاسو به مایکل فیلیپس او بولسن بولټ پیژنئ. مایکل فیلیپس د نړۍ لومړی درجه لامبو وهونکی دی او بولسن بولټ د نړۍ لومړی درجه منډې وهونکی دی. د مایکل فیلیپس طبیعي ځانګړتیاوې څه شی دي؟ مایکل فیلیپس کله چې لامبو وهي دی د ملا څخه پورته ډېر لوی دی، نو دی کله چې لامبو وهي د سره دا مرسته کوي چې دی غرق نشي او مخ ته ډېر لاړ شي. او بل دا چې پښې ډېر د پښو چمبې چې دي لوی لوی دي، کله چې دی لامبو وهي دی ډېر ښه مخ ته ځي او دی لومړی درجه کیږي. او برعکس بولسن بولټ کله چې دی منډې وهي د پښې ډېرې لویې لویې دي، ډېرې لوړې دي او دی د ملي څخه پورته بیا کوچنی دی، ملي څخه ښکته یعنې لوی دی، پښې لویې دي. دا د سره مرسته کوي چې کله دی منډې وهي دی لومړی درجه شي، یعنې د ټولو څخه مسابقه یوسي. نو تاسو هم کله چې یو مسیر ټاکئ وګورئ چې په کومه برخه کې تاسو طبیعي ځانګړتیاوې لرئ، مهارتونه لرئ، وړتیاوې لرئ، تجربه لرئ او پوهه لرئ. اوس راځم دې ته که چېرته مایکل فیلیپس د بولسن بولټ ځای ته راشي او بولسن بولټ د مایکل فیلیپس ځای ته لاړ شي، آیا مایکل فیلیپس چې لومړی درجه لامبو وهونکی دی لومړی درجه منډې وهونکی به شي؟ یا لومړی درجه منډې وهونکی چې دی هغه به لومړی درجه لامبو وهونکی شي؟ نه، ځکه چې دوی خپل ځایونه تبدیل کړل او دوی اوس هغه ځانګړتیاوې نه لري چې په هغه برخه کې اول شي. نو تاسو کله چې یو مسیر ټاکئ، یو انتخاب ترسره کوئ، د خپل ژوند مسیر او انتخاب مو داسې ترسره کړئ چې د تاسو طبیعي ځانګړتیاوې، د تاسو موخې، د تاسو هدفونه او تاسو مهارتونه، تاسو پوهه او تاسو تجربه د هغه سره تناسب ولري. غیر د هغې څخه تاسو نشئ کولی په یوه برخه کې ستوره شئ، په یوه برخه کې وځلیږئ.